زه خپل اوس څلورم سمستر کې یم او د چراغ پوهنتون کې کابل چراغ پوهنتون کې دلته یو شمېر پوهنتونونه دي مطلب لکه سپینهر پوهنتون دی په دې کې د پښتونخوا ډېر زیات محصلین دي روخان دی جلال آباد کې او جلال آباد کې سپینهر دی او بیا په دې کې ګورنمنت یونیورسيټي دی دې کې خوست یونیورسيټي ده جلال آباد ننګرهار یونیورسيټي ده کندهار یونیورسيټي ده چې په دې کې اوس سټوډنټانو ته ډېر سخت تکلیفونه دي یو خاص کار فیمیل ته حد نه زیات دي مطلب هغه خو بیخي نشي کولی چې خپل تعلیم یا جاري وساتي یا هغې قسم چې څنګه روان و هغه وساتي ځکه چې ټول اوس په پېښور کې دي دې ته انتظار کوي چې څه به کېږي مطلب چې دلته یونیورسټۍ کې سټوډنټ ډېر زیات دي او مختلفو کې دي څوک فرست ایئر څوک سیکنډ ایئر خو دلته سیمسټر وایز خبره وي او ګورنمنټ کې د ایئر وایز خبره وي هغه کې بیا په دریم کال کې هم شته دویم کې هم شته څلورم کې هم شته داسې دي تاسو هلته په کابل چې پاتې کېږئ تعلیمي زده کړې پروسه په داسې حال چې کابل واک نیولی سوی اوس په څه ډول سره ده عدنان صاحب کابل کې چې مونږ کوم تعلیم پروسه وه خو یو د کرونا د وجې ډېره زیاته خرابه شوه ځکه زمونږ تقریبا دوه سمسټر خو په کرونا کې ضایع شول افغانستان کې خو انټرنیټ دومره خاص سهولت نه و چې مونږ ته انلاین کلاسونه شروع کړی وی او یا که شروع به هم کړو بیا مونږ څوک د وزیرستان و څوک د کوم ځای او پېښور کې هم هسټلې بندې وې مونږ ټول په کلي باندې وو نو هغې کې زمونږ ډېر زیات وخت ضایع شو اوس چې بیا راغلی یو دا پروسیس روان دی ګورنمنټ چینج کېږي نو دې له وجې سره اوس مونږ ته بیا ډېر مشکلات پېښ شوي دي اوس یونیورسټۍ چې مطلب د حالات هر طرف ته راټ شوي دي زموږ یونیورسټۍ بندې دي اوس پورې تر اوسه پته نه لګي چې کله به شروع کېږي او اعلان یې کړی دی چې شروع کېږي به خو مطلب دا پته نه لګي چې کله به شروع کېږي صرف یې ویلي دي د نوي حکومت امارت اسلامي چې انشاءالله زر نظر به تاسو پوهنتونونه شروع کېږي خو هېڅ پته هم نه لګي زر نظر خو مطلب 2 هفتې کو په هغې کې هم ووتلې چې لا تر اوسه شروع شوي نه دي په پاکستان چې کوم محصلین دي او په افغانستان چې زده کړې ترلاسه کوي تاسو دا وګورئ ته که هغې ته ووایې چې تاسو په یونیورسټۍ کې تعلیمي زده کړې پروسه تاسو په هاسټل کې په کم حال کې پاتې کېږئ تاسو ته خوراک څښاک انتظام وي په هاسټل کې درسره نور محصلین د علاقې یا د افغانستان نور محصلین تاسو سره په هاسټل کې وي که یوازې تاسو پاتې کېږئ نه دلته دلته خو اکثر د افغانستان چې کوم محصلین دي دا ټول لاړ دي خپلو کورونو ته لاړ دي په هاسټل کې صرف مونږ یو میسونه بند دي خوراک ډېر کم شوی دی مطلب تاسو به ویډیوګانو کې ګورئ هم چې بینکونه هم بند دي صرافۍ هم بندې دي روپۍ نشته چا سره او بهر نه چې مونږ ته روپۍ رالیږي دوبۍ نه یا کوم ځای نه هغه هم نه راځي دلته صرافۍ بندې دي او بینک اکاونټ هم نه اخلي افغانستان بینکونو ته روپۍ نه راځي دلته ډېر سخت تکلیف دی او مخکې نه پوهېږو چې څه به کېږي خو فلحال خو دا هر څه بند دي مطلب ډېر زیات تکلیفات دي او هاسټلو کې میسونه بند دي بهر هم خوراکونه ډېر بیې اوچتې شوي دي داسې حالات دي دلته او تاسو څه یاره محسوس شوئ نن صاحب حالات خو اوس مونږ چې پاکستان میډیا وګورو د ټي وي وګورو ډېر ښه محسوسېږي خو مونږ دلته چې ګراوند باندې یو مطلب ګورو خلک د کور سامان خرڅوي او بهر ملک ته درومي او سټوډنټان دي زموږ سره یونیورسټۍ کې چې څومره سټوډنټان او افغانان او لاړ دي څوک امریکا کې دي څوک چېرته دي خلک درومي نو مونږ نه پوهېږو چې دا څه صورتحال دی مونږ خو دلته یو او ګورو چې حالات څه دي خو د دوی چې کوم مقامي خلک دي دا لاندې اوس هم بازار لګېدلی دی د کورو ټي ویګان هر څه یې رابسلي دي خرڅوي چې په تپوس ورنه وکړي چې دا ولې خرڅوئ چې مونږ خو کډې ځي بس څوک چمن په لاره پاکستان ته روان دي څوک بهر تاجکستان ازبکستان دې ملکونو ته روان دي نو سړی نه ورته پوهېږي چې اوس حالات هم ښه دي نو بیا د خلک درومي ولې مونږ په دې سره ډېر زیات تشویش ښکار یو او ځکه مونږ دا غم شروع کړی ده چې پاکستان حکومت نه مونږ اپیل کړی دی چې په وخت باندې د مونږ هم څه غم وخوري ایډجسټمنټ وکړي تا خبره وکړه چې یونیورسټۍ بندې دي محصلین چې دي یا زده کوونکي چې دي یا چې کوم ښوونکي دي استادان چې دي هغه خپل ملک پرېږدي او برته وځي او تاسو په دې تشویش چې آیا دلته به اوس څوک پاتې شوي او که نه به پاتې شوي بیا دې وویل چې په هاسټلونو کې یوازې تاسې پاتې کېږي په شمېر څو کسان نور څوک نسته خوراک څښاک کمي سره مخامخ یې په دې ټوله ستونزه باندې تاسو خپل لکه دلته په افغانستان چې کوم چارواکي دي ایمبیسي د پاکستان هغې سره تماس نیولی او بل تاسو د خپلې ډیګرۍ په حواله باندې هم کم تشویش لرئ لکه عدنان صاحب ام بي سي سره خو مې یو ځل تماس نیولی و خو های لیول باندې چا سره تماس نیولی کېږي نه او لاندې لیول ښه داسې ښه ریسپانس نه ورکوي خو هغه قدر کوي هم صرف دا درته ووایي چې که پاکستان ته ځئ موږ نه بوځو خو موږ خو ورته وویل چې موږ خو دې ته نه یو راغلي چې واپس لاړ شو موږ خو دا پراسیس کوو که دلته څه ام بي سي سره ویریفیکیشن وغه د سټوډنټانو ټول راتلی نه شي هغه به موږ ورته کوو
او بل خبره دا چې مونږ په ډیګري اوس په نیمایي کې پاتې دي. اوس دې کې مطلب چې مونږ ملګرو نه یا پلارانو نو کورونو سره مشورې کوو چې اوس پس کېږي سفارتي تعلقات چې نه وي، بیا زمونږ ډیګري په پاکستان کې ویلیډ وي نه به وي ویلیډ. مخکې خو مونږ هغې وخت کې داخله کړې وه چې پی ایم ډي سی وه، زمونږ ډیګري پاکستان کې منله کېده. بیا پی ایم سی راغله، افغانستان میډیکل کالج یې ټول ګریډ بي کې واچول، نو هغې کې هم لږه ستونزه راغلې وه. مونږ خو په هغې لګیا وو چې دا نوې بدلۍ پکې راغلل، بدلونونه راغلل. اوس خو بیخي مونږ خپلې ډیګرۍ ته ډېر زیات خفه یو. مونږ وایو چې څه به کېږي، مطلب مستقبل هېڅ پته راته نه لګي ډیګرۍ بارے کې. خو غوښتنه مو څه ده؟ غوښتنه مې دا ده د خپل حکومت نه، پاکستان حکومت نه، او خاص کر پیر صاحب نه او سینټ چیرمن هم پښتون دی او ډېر مونږ سره ډېر ښه رویه تر اوسه ساتلې چې مونږ څومره ملاقاتونه کړي دي ورسره. او زمونږ کوم ایم پی ای ته مینیز دی هغې سره هم خبرې ډسکس کړي دي، هغې هم ښه ریسپانس راکړی دی. او پښتونخوا اسمبلی کې خبره هم پرې وشوله، ببک صاحب سره او وزیر تعلیم کې پی سره مونږ ملاو شوي او هغې ډېر ښه ریسپانس راکړل او زمونږ پېښور کمیټۍ ته. نو غوښتنه مې دوی نه دا ده چې مطلب مهرباني دې وکړې شي مونږ د پاکستان ته ور مایګریټ کړي. هلته ډېر زیات مونږ ورته حساب کړی وو، هلته چې ورسره ناست پېښور کمیټي پاکستان کې 214 میډیکل کالجز دي، دوی 4 یا 15 سټوډنټ ورم کې او دا یو کلاس ته ورځي هم نه، مختلف کلاس ته، یو کلاس ته به یو ورځي، یو به دوه ورځي، نو ډېر کم ورته، ډېر اسانه ده ورته. او که بیا نه کېده بیا مې ورته د سنټرل ایشیا کنټریز ته مې فارورډ کوي، ځکه چې مخکې هم داسې شوي دي. مونږ هغې ډاکټرانو سره کېناستو چې مخکې په 95 کې 97 کې حالات خراب شوي افغانستان کې، هغه دوی مایګریټ کړی وو. ایوب میډیکل کالج، خیبر میډیکل کالج دې نه هغه اخیستي وو. او یو کیوبا کې یو څه وخت حالات خراب شوي وو، هغې ډاکټرانو صاحبانو سره مونږ کېناستلو، مشورې مې ورنه واخیستلې، هغه هم پاکستان ته مایګریټ شوي وو. نو مونږ سره 2 ځله هغه موجود دی، مثال موجود دی چې دا کار شوی دی. نو مونږ هم وایو چې مونږ هم د پاکستان باشندگان یو، انشاءالله فیمیل ته ډېر زیات تکلیف دی، مونږ ته تکلیف دی او د خلکو خدمت دپاره به مونږ هم انشاءالله چمتو. نو مونږ دا غوښتنه ورنه کوو چې مونږ هم هلته ور مایګریټ کړي، دا به د دوی ډېره زیاته مهرباني وي. ډېره مهرباني چې تاسو ډیوا سره خبرې وکړې. ډېره مهرباني عدنان صاحب، مننه.